نن د مجاهد صف چې بدنام دی د هغې نام نهاد د لاسه چې یو مالدار ته ټلیفون کېږي 2 کروڑه روپۍ راوړه ولې زه مجاهد یم په تا باندې فرض دي چې ما ته به زکات راوړي ولې زه امارت والا یم امارت مه بدناموه امارت کې صلحا دي دغسې ډاکوان او غله نه دي چې ولټول شي هغې به تعلق د وهابي جماعت سره هغوی بیا د خپل عقیدې موافق دا ټولنه څنګه غواړي وي دا احناف دي دا مشرکین دي دوی ښځې مونږ ته راوالي دوی ماله مونږ ته راوالي په دې نیت لګیا دي په دې شکلونو باندې د امریکایانو نه یو اړخ پیسې اخلي د دې خوا د مالدارانو طرف ته ټلیفونونه یو کس دلته د فروټو یو مالدار تجارو هغه ته ټلیفون شوی 6 کروڑه روپۍ به راوړې هغه ورته 15 کروڑ ویلې وی چې مالدار یم 15 کروڑ در کوم خو معاف مې کوي نه چې 26 کروڑ کې 1 روپۍ کمای نه او بیا سحر جمع ته روانو سره پاسه 100 کال عمر یو او سبای جمع ته د جماعت په دروازه کې په شهادت باندې ورس څومره دا امارت سب بدنام کا مجاهد دغسې انسان وي چې ولټول شي دغه جماعت تعلق په د وهابي جماعت سره لري په مجموع کې امارت ته لوی ضربې دې خلکو ورکړي ډېرې سختې طعنې امارت اسلامي ته دې متوجه کړي په دې زرګل آباد کې زه دعا ته ورغلی وم یوې کورنۍ نه مطالبه د 2 کروڑ روپو د آفر وه هغې به څه شوي ویې ویشته شی دی ټلیفون ورته راځي چې د دې خوند دې واخېسته نور هم درکې مړي کوم خو پیسې راوړه دی ورته په عاجزۍ وایي چې دا دعا وشي 3 ورځ تېره شي وایي تاسو لا پکې 3 هم کوئ لا بدعتیان د بدعاتو نه وانه وختئ 3 ورځ به په دې کورنۍ کې بل مړی وکړي زه دعا ته به ورغلی وم ما دې پوښتنه کوله مې ځان به دې خلاص کړی وي په څه تېکن وی خو پرېښی نه یو یو مړی راکې وشو 3 مې دعا ته ناست 2 مړی راکې کړی 6 ورځ وه چې زه ورغلم معلومات چې وشي تعلق د وهابي جماعت سره لري یا به گوشته کې اوسېږي یا به په لالپوره کې اوسېږي یا به بره په نازیانو نه بره د داعش جماعت وي دا فتنې دا مسلمان کشیانې لږ د داعش ویډیو مخې ته راوړئ مسقط ته لاړم د شام یو شامي و تجار ما لکه ته شام کې کوم علاقه کې سني که شیعه ما ته ویې زه سني یم ما شیعګانو د داعشیان چې په لانجه دي سره ته کوم علاقه کې ویې زمونږ په کلي کې د داعش حکومت موږ به ورځ و شپه دعاګانې کولې چې الله د داعش نظام موږ ته راولي او ما ته ویې چې الله دې د دې نظام نه وساتم ما یې ولې وی نه قرآن شته نه سنت شته سوچپې دیني او عیسویت دی وی او د امریکایانو فوجیان ډایرکټ ورکې داخل دي او دا کم چې تاسو په ویډیو باندې ګورئ چې دا شیعه دی او د شیعه په نوم حلال کړی داسې نه ده د شام عام خلک اهل سنت والجماعه دي خو اهل سنت ته دوی شیعګان وایي بې حلالۍ کیدای شي شیعګان به مې په عراق کې څه جماعت او څه خلک مصنف عبدالرزاق کے حدیث مبارک دی چې آخره زمانه کې به خوارج دومره غالب شي چې د چا نوم حسن وي په شهادت به یې رسوي چې د چا نوم حسین وي په شهادت به یې رسوي د چا نوم چې علي وي په شهادت به یې رسوي په تمام امت مسلمه کې به حسن او حسین او علي نامې پرې نه دي نن ورشه په عراق کې کاټ کړو حسن وسو شیعه دی وړی د حسن په نوم یې وژني ستاسو دې علاقه کې یو شخص شاید ناس وي یا نه ناس ماته حکایت کو هغه چېرته شناختي کارت کې حسن علي نوم ایښی د دوبۍ ویزه ورته نه میلاوېده وایي ستا دې نوم کې حسن علي و که داسې علي پکې راتلو د علي د وجې نه یې ویزه ورته نه ورکوه ته شیعه یې